د ناول پیل په نالیدلو پسې اوښکې کې چې پتر مې ښي اړخ ته په پوله باندې کېښوده. د سهار مهال و. ښي طرف ته وړاندې د ناجوګانو تر څنګ ولاړ د کاسو ونه څخه په یوې کې دوه شاروګانو سندرې ویلې، تر لاندې 4 یا 5 هیلۍ په اوبو کې روانې وې. یوې د ویالې اړخ ته مښوکه ښخه کړې وه، یوې بیا د اوبو په منځ کې څه په مښوکه کې نیولي وه. زما یو عادت و چې شنو او زرغونو منظرو به څه خوند راکوو. همدا دلیل و چې تل به مې کتابچې هم اخیستلې چې د شنو او د زرغونو منظرو تصویرونه به یې لره. په تلیفون کې مې هم د شنو منظرو عکسونه تل ساته. 1-2 قطعې سلفي عکسونه مې واخیسته. فیسبوک مې خلاص کړ. فیسبوک کې نوي پوسټونه راغلي وو. ځینو ته مې لایک ورکړه او ځینو ته خو مې لا کومنټ هم وکړه. بس هغه د یو ملګري خبره را یاده شوه چې زه له پلانکي سره خونی نه لرم. حیرانه شوم چې دا یې څه وویلی. ورته ومې کته، بیا یې زیاته کړه، مه حیرانېږه، رښتیا وایم. ویلې کومنټ هم د خوني حیثیت لري. ښه ډېر مې ورته وخندل. ویلې مه خنده، که چا سره خونی ولرې، که اولاد یې ښایسته وي یا بدرنګه، خو خونی به ور وړې. همدا رقم پوسټونه که ښه وي که بد وي، یو څه به ورته کومنټ کې لیکې، که نه والله که یو لایک هم څوک درکړي. یو پوسټ مې مخې ته راغی، ما زړه په نوم په ګروپ کې چا کړی و. ځینې خلک د دې لپاره ژوند کوي چې ځان وژنه حرامه ده. د فیسبوک پاڼې هم عجیبه نوم درلوده، مرور له ژوندون نه. اډ فرینډ مې کړ. یو مسیج مې هم ورته پرېښوده، سلام ورور، څه وجه ده؟ شیبه وروسته فیسبوک کې ټرنګ وشو. زما ریکویسټ قبول کړ. لنډ مسیج هم راغی، علیکم. هیڅ همداسې یو پوسټ و. ښه اوهو. فیسبوک مې بند کړ. د کور په طرف روانه شوه. چای تیار و، ومې څښه. بالښت ته مې تکیه وکړه. مور ته مې ویلې، ابا زبیر او سبحان چیرته دي؟ مور مې چې په دسترخوان کې د ډوډۍ پاتې شوې وړې ټوټې میده کولې، راته یې وکته. بیا یې زیاته کړه چې ته سهار وختي درس ته لاړې، هغوی د غواګانو دپاره واښه راوړلو پسې لاړه. ما ورته مې وویلې، ښه زه به هم ورشم. نه زویه، اوس به بېرته را روان وي. لږ څه مسکۍ شوه. دا 3 کاله پوهنتون سره ښه تنبل شوی یې. ورته مې وخندل او زیاته مې کړه، ته دعا کوه چې پوهنتون مې خلاص شي. یوه ښه دنده ځان ته پیدا کړم. تاسې ټول به ځان سره کابل ته وړم. هلته به په زبیر او سبحان باندې د انګلیسي کورسونه او نور کورسونه وایم. درس به ووایي تر څو به د باغ پټیو کارونه کوي. مور مې د ډوډۍ ماتې شوې ټوټې کاسې کې اچولې. ویلې خدای دې وکړي، خو باغ، ځمکه او مالداري به څنګه شي؟ ورک دې شي د کابل ژوند. هغه بل کال چې تللي وو، یو داسې شین ځای مې پکې ونه لیده چې زړه مې ورباندې لږ ښه شوی وای، لکه زموږ کلی چې داسې ښه شین دی، ټول پکې ګردونه، دوړې او رښتیا هر څه خو خیر. هغه بویونه خلک تر پزې راولي. ومې خندل. مور جانې، ټول کابل خو داسې نه ده، په خبرو کې راولې ده. بس مشت نمونې خروار. ښځه خدای به خیر کړي، 1.5 کال لا هم پاتې دی. ولاړ شوم، خپلې کوټې ته ورغلم. کتابونه او چپټرونه مې منظم کړل، د باندې راووتم. مور مې راته غږ وکړ، چیرته وځې؟ ځم د باندې چې ځینې ملګري مې ووینم. مور مې وویلې، هغه غوا ته خو رشقه ور واچوه، بیا ځه چې هر ځای ځې، که پلار دې راشي بیا به په قهر وي. شاته مې ورته کته. سمه ده مور جانې،
غوا ته مې رشقه ور واچوله. تېر وخت را په زړه شو. ډېر کوچنی وم. غوا مې پټیو ته د څرېدو لپاره بولې وه. پلار مې هم را سره و. یو ورځ غوا ووهلم. ښه یې لرې وار کړم. زه په ژړا شوم. پلار مې راته غوسه شو. پاسه بې غیرته، اوس دې ته هم ژاړې؟ زما څنګله سخته ژوبله وه. خو پلار مې راپورته کړم او ویې ویلې نران دومره زر نه ژاړي. هله نو زما تکړه زویه روان شه. خو زما لاس سخت درد کوه. ژړا مې نه غلې کېده. نو پلار مې یوه ښه عسکري څپړاخه راپرزو کړه. ژړا مې غلې او درد مې له یاده ووته. غوا مې روانه کړه. زړه کې مې ښې ډېرې کنځلې غوا ته وکړې. زړه کې مې ورته واچو. قسم مې ورته کړی و چې همداسې خو یې نه پرېږدم. خو د خدای پاک دې کار ته ګوره. پلار مې د کاکا کور ته نږدې زموږ له پټیانو سره هلته ولاړ و. ما هم دا ساعت له خدای پاکه له غوا مې خپل غچ واخیسته. ښه مې پسته کړه. باوري وم چې ډېره به پښیمانه وه زما په وهلو. پلار چې مې غوا ولیده په غوسه یې راته ویلی ولې دې وهلې ده؟ په نالیدلو پسې اوښکې 2مه برخه. جټکه مې وخوړه. د خیال نړۍ نه رابهر شوم. په غوسه مې ځواب ورکړ درتلم ستاسو خواته. منګه خو راغلو. پلار مې هم شاته را روان ده. پلار مې د ویالې غاړې ته د ولاړ توت له شاره غږ کړ. خانه اوس راویښ شوې؟ نه پلاره، وختي ویښ شوی وم خو لږ درس مې ولوسته. پلار مې په پوله راتېر شو. ښه سبق دې وویلې چې پاتې نشي درنه، خو دومره کار وکړه. څه کار پلار جانه؟ هغه زبیر سره د واښه په راوړلو کې کومک وکړه. سمه ده پلار جانه. 4 ورځې رخصتي د سترګو پر افسره تېرې شوې. کابل ته راغلم. شخصي اتاق مې کرایه کړی و. ځینې ملګري خو لا راغلي نه وو. یوازې شاکر او مسعود راغلي وو. تر ستړي مې سیمې وروسته په خپل ځای کې اوږد وغځېدم. ټلیفون مې راواخیسته. پلار ته مې د رسېدو وویلې. مور سره مې هم لنډ وغږېدم. بیا مې خدای پاماني ورسره وکړه. د ټلیفون تر قطع کېدو وروسته مې شاکر ته وویلې ماښام چې بازار ته لاړې ما ته هم د اتصالات کارت در سره راوړه. ماښام د ډوډۍ په تیارولو لګیا شوم. ډوډۍ مې پخه کړه. ګورم چې د زکي زنګ راغی. زکي مې ټولګیوال و. څو شېبې مو خبرې سره وکړې. ویل یې چې سبا راځم. مسعود راغږ کړ. څه د صندلۍ مرکه دې اچولې ده؟ راځه چې ډوډۍ وخورو. ټلیفون مې قطع کړ. تر ډوډۍ خوړلو وروسته مې ښې ډېرې کیسې وکړې. لمونځ مې وکړ. بیا هر چا خپل کتاب مخته ونیوه. په درس ویلو مو پیل وکړ. تر 1 ساعت درس لوستلو وروسته شاکر په کمپیوټر کې د باغي 2 فلم راوستو. په خندا شوم. ورته ومې ویلې په بښنې سره دا مې ډېر وخت لیدلی ده. مسعود ویلې یو خو به تا هر فلم وخت لیدلی وي. په خندا شوم. ومې ویلې ته بیا وګوره هغه په اشپلاغ سره د ګروپونو مړ کول او وهل ښه خوندوره صحنه ده. شاکر په خندا سو ویلې ښه ته چوپ شه. د امیتابh بچن زو موږ فلم ته پرېږدي او که نه؟ 3 واړو ښه په جګ اواز وخندلې. هغوی فلم کته. زه هم په خپل ځای کې غځېدلی وم. فیسبوک مې خلاص کړ. په مسنجر کې څو پرله پسې د کړنګ او کړنګ غږونه پورته شول. مسنجر ته لاړم. زکي څو دانې عکسونه راستولي وو. ومې کته. د لومړي سیمستر عکسونه وو. ښې شېبې تېر وخت ته یې وړم. پوهنتون ته د بریالي کېدو. بیا مې هغه د پلار د خوشحالۍ اوښکې چې سترګو نه یې تویېدې. لومړي ځل کابل ته راتګ. د نوم لیکنې ورځ. چټکۍ فارسي مې هم یاده نه وه. مدیر رانه د پیدایښت نیټه وغوښته. د دې پر ځای چې 1378 وایم ومې ویلې 87. ټولو ښه ډېر وخندلې. بیا یې ویلې په پښتو کې ووایه
له زکي سره اشنا کېدل بس د انسان ژوند ده، د سترګو په رپ کې تېرېږي. 3 کاله تېر شول، د زکي له مسنجر نه بهر شوم. یو ملګري مې بیا یو ځای لایک لیږلی و، سلام مې ور ولېږه. بیا مې فیسبوک ته سر ورښکاره کړ، ښکته او پورته تلم چې یو دم یو پوسټ مې مخې ته راغی. لیکلي و چې په اوسنیو انسانانو باور کول له خپل ژوند سره لوبې کول دي. دا هم د همغې آی ډي پوسټ و. مسنجر کې مې داسې ورته لیکه، سلام ورور، په تاسو څه شوي دي؟ هلی کوم، هیڅ هم نه. خو ولې مو دا پوښتنه وکړه؟ ما ځواب ورکړ، هغه ځکه چې ستاسو پوسټونه ډېر ناهیلۍ نه ډک دي. چې دا ولې؟ هیڅ ځینې موضوعګانې دي چې انسان ته زیات درد ورکوي، خو په مجازي نړۍ کې ډېر کم انسانان د یو کس درد درک کولی شي. ځینې خو به دې لا درد ته هم لیکي چې ډېر ښکلی. ښه خدای دې بې درده که. مننه، د مننې وړ نه ده ورور. خوب راغی، آی ډي مې اف کړه، ویده شوم. سهار وختي را پاڅېدم، نن نو سم مصروف وم. فیسبوک ته مې بیخي وخت پیدا نه کړ. د شپې ډوډۍ خوړلو وروسته مسعود او شاکر ویده سول. نو ما هم فیسبوک ته یو چکر سر ورښکاره کړ. فیسبوک ته لاړم، نوي پوسټونه شوي وه. تصویرونو مې څو نوي کومنټونه مخیستي وه، هغې ته مې هم ځواب ورکړ. د مرور له ژوند نه کومنټ هم و، ریپلی مې ورکړه، مننه. د پوسټ په کتلو لګیا وم چې د میسج ټرنګ شو. سلام دلسوزه، ښه یې؟ شکر ده، مننه. د بل میسج د لیکلو نښه یې ښکاره کړه، میسج یې راغی، شکر ده چې ښه یې. ورته مې ولیکه، مننه، تاسو ښه یاستئ؟ ځواب یې راکړ، مننه، ژوندی اوسئ. وبښه، پښتو کیبورډ نه لرم. ورته مې ولیکه، مشکل نشته ګرانه. لنډه مننه یې وکړه. بیا یې بل میسج راغی، ډېر وخت آنلاین نه وې، دا 2 ورځې آنلاین نه وې، خیرت خو به و؟ خیر وه، هسې کور ته تللی وم، نو ځکه زیات وخت مې د کورنۍ غړو سره تیر کړ. یو څه وخت لپاره رخصتي ته تللی وم. ښه، لکه چې مسافر یې. هو، میسج یې وځنډېده. بیا یې آی ډي آفلاین شوه. څو دقیقې وروسته بیا یې میسج راغی، چېرته یې؟ دوهم میسج یې هم راغی، وبښه، مور سره مې لږ کار وه، کابل پوهنتون کې محصل یم. خدای دې وبښه. ورته مې ولیکه، ښه، ډېر ښه، کیدای شي ځان راته معرفي کړې. یو څو سټیکره چې خوله یې وازه وه راته ولیږه او آی ډي یې آف کړه. 1:30 بجه وه. ځان سره مې ویلې چې دا به څوک وي. کلمه مې ویلې، ویده شوم. سهار وختي را پاڅېدم. تر 10 وروسته مې ملګرو ته د لمونځ پورته کولو وویلې. لمونځ مې وکړ. ورپسې مې د نوټونو کتابچه راواخیسته. تر مرخته مې لږ څه مطالعه وکړه. بیا مې چای وڅښه. پوهنتون ته لاړم. استاد په ټولګي کې وه. دروازه مې وټکوله. د لاس په اشاره یې پوه کړم چې راځه. درسي ساعت مو پای ته ورسېده. دا بل ساعت مو هم خالي و. د باندې راووتم. له کانتین څخه مې اوبه راواخیستې. راغلم. د یوې ونې لاندې سوري ته په چوکۍ کې کېناستم. ټلیفون مې راواخیسته. فیسبوک ته لاړم. ورپسې مسنجر مې وکته. ګورم 3 میسجونه مرور له ژوندانه نه آی ډي نه راغلي وو. میسجونه مې وکته. لومړی میسج یې داسې و چې اوس مې پښتو کیبورډ پیدا که، اوس به ځان معرفي کړم، خو ته هم بده ورځ راته ونه وایې. میسج یې په څو خپو سټیکرو شروع کړ. دا مې پټ آی ډي ده. د ځینو کسانو د اصلي څېرې د معلومولو لپاره ښه ده. آخر میسج یې لنډ و. لومړی میسج ته مې لنډ ځواب ورکړ، استغفرالله، بده ورځ به ولې وایم. دوم میسج مې
دوم مسیج مې هم د وازې خولې په سټیکر باندې شروع کړ. ښه ته 2 آیډیانې لرې؟ څو شېبې وروسته سلام راغی. د سلام ځواب مې ورکړ. بل مسیج یې ژر راغی. تا بیګا خدای پاماني ونه کړه. ولې؟ خو خوب راغی. ښه سمه ده. یو اوږد مسیج یې راغی. هو زه 2 آیډیانې لرم. په دې آیډي کې مې هیڅوک نه پیژني، حتی ورور مې هم نه. په دې آیډي کې مې خپل زړه بړاس باسم. ځینې وخت داسې پوسټونه هم کوم چې زه یې په خپله هم نشم لیدلی. هغه لیکنه مې د یوې ملګرې چې سخته ځورېدلې ده. په تاسو د بده ونه لګېږي، هلکان زیاتره خیانت کوي. ځکه مې دا خبره وکړه چې یو هلک مې له ملګرې سره 4 کاله د مینې په نوم تیر کړ، او اخر 2 اونۍ مخکې له بل چا سره کوژده شو. هغه بیچاره ځان وژنه هم نشي کوی، ځکه چې په نالیدلو پسې اوښکې. 3مه برخه. یوه ډېره پوهه او تعلیم یافته نجلۍ وه. دې پوسټ ډېر داسې کسان راته وپېژندل چې په ظاهره یې ځان ولیان ښیي. یو ټولګیوال مې چې ځینې وخت به له استادانو سره په جنجال کې و او د نجونو سره یو ځای درس ویل حرام کار ګڼه. د هغې پوسټ په باره کې داسې یو خراب تصویر راته لیږلی و چې زه دا کار په مسنجر کې د انسانانو نه بودن. بیا یې د تصویر په اړه داسې لیکلي و چې ښه اله ده د خودکشۍ لپاره ځان پې مړ که که نه. ورته مې ولیکه ښه یعنې ته اوس نجلۍ یې. آیډي مې اپ کړه. ټولګي ته لاړم. درس مو خلاص شو. د باندې راووتم. یوه ټولګیواله مې چې مریم نومیږي زما کتابچه یې په لاس راپسې را روانه وه. راغږ یې کړ. عبدالرحمن کتابچه‌ت مانده بود. کتابچه مې راواخیسته. مننه مې ترې وکړه. اتاق ته راغلم. شاکر تیار دیګ پخ کړی و. ډوډۍ مو وخوړه. تر لمونځه وروسته هر څوک په خپلو ځایو کې غلی پروت و. ذاکر به یوه نیمه ټوکه هم کوله. شېبه وروسته ټول ویده شول. ما ته هم خوب رانغی. مسنجر ته لاړم. 4 مسیجونه یې نور هم راغلي وو. لومړی مسیج یې د هغې بل مسیج په شان و. لیکلي و څه باندې 3000 فیسبوکي ملګرو کې یو هم علت ونه پوښته، خو ځینو ډېر بده ورځ هم راته وویلې. ځینو بیا په خراب عکسونو رالېږلو باندې زړه تش که. خو په هر صورت زه ښه ده داسې یو انسان خو شته، داسې یو څوک چې زړه سوی لري، څوک درک کولی شي. زما د مسیج جواب کې لیکلي و همداسې فکر وکړه شاید نجلۍ به یم. بل مسیج کې لنډ خندلې وه. آخر کې هم لایک ورکړ. ورته مې ولیکه فکر وکړم که په رښتیا هم یې. لنډ مسیج یې راغی نه زه خو په رښتیا نجلۍ یم، خو ته چې هر ډول فکر کوې هغه ستا کار دی. ورته مې وخندل. ها 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 هغه د ملګري خبره مې چې په فیسبوک کې 90% نجونې بریتونه لري. نه نو توبه توبه باور وکړه زه په هغې 100% کې یم. ښه سمه ده ځان راته معرفي کولی شې. بل مسیج مې ورته پرېښوده. داسې نه شي چې ځان راته نجیبه وښیې او څه وخت وروسته درنه نجیب جوړ شي. معرفي به یې کړم خو لا وخت شته که نه. ورپسې مسیج مې ورته ولیکه رښتیا آیډي دې خپله ده. بل مسیج یې راغی. ها 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 نه نجیبه به پاتې کېږم بغیر له کوم دروغه. رښتیا درته وایم، خو نور ستا خوښه چې باور کوې او که نه. هو خپل آیډي مې ده. ولې؟ بل مسیج یې راغی اوس لپاره ښه وخت
ما هم ورنه مننه وکړه او مسنجر مې بند کړ. له ځانه سره مې وویلې چې څوک به غواړي ما غلط کړي. یو فکر راغی، فیسبوک ته لاړم. په نالیدلو پسې اوښکې څلورمه برخه. د آی ډي پرېل مې وکته، خو هر څه یې بند کړي وو. کوښښ مې وکړ، ډېر کوښښ مې وکړ چې په کوم ادرس جوړه سوې ده، خو بریالی نه شوم. یو نوی پوسټ مې مخې ته راغی چې شیبه وړاندې یې کړی و. ډېر کم انسانان نرم زړه او خلوص لري، خلوص یې په خبرو کې لوری ښکاري، خو ځینې کسان غواړي چې ځان مخلص وښیي، خو د دې اصلي کرکټر به هیڅکله هم تغییر ونه کړي. لایک مې ورکړ او فیسبوک مې بند کړ. د سهار چای نن مسعود تیار کړی و. د چای تر څښلو وروسته شاکر او مسعود پوهنتون ته لاړه. نن مې رخصت و. زکي خپل مخ ته زما له کتابچو نوټ نیوه. ما هم فیسبوک ته سرور دننه کړ. د مسیجانو په کتو شوم. تر سلام وروسته یې لیکلي وه: زما نوم فرښته ده، د کابل اوسېدونکې یم. تېر کال د کابل پوهنتون اقتصاد له څانګې فارغه شوم. اوس مهال بې مصروفیته په کور کې یم. ورپسې میسج کې لیکلي وه: که ته هم ځان راته معرفي کړې. د هغې د پېژندګلوي ته مې د زړه سټیکر پرېښوده. اما هم ځان ورته معرفي کړ. عبدالرحمن دلسوز د ننګرهار اوسېدونکی یم. په کابل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پوهنځی وایم. لنډ یې ولیکه: ښه، ډېر ښه کامیاب اوسئ. له دې وروسته به مو هره ورځ مسیج کوه. ورځنی مصروفیت مو شوی و. هره ورځ به مو زیات وخت له یو بل سره په مسیج کې تېروه. یو ورځ مې ورته وویلې: نه پوهېږم چې جلکۍ یې که هلک، خو زما زړه سخت در سره لګېدلی دی. پوهېږې چې آنلاین نه شم. زړه مې مجبوروي چې تا سره مسیج وکړم. نه پوهېږم چې ولې. ښه، نو ته اوس هم باوري نه یې؟ او مې لیکه: نه پوهېږم څه ووایم. ښه، زه څه وکړم چې ته باوري شې؟ او مې لیکه: کیدای شي شمیره دې راته مسیج کړې. بېرته یې داسې یو څه لیکلي وه. ورپسې یې یو شمیره مسیج کړه. شمیرې ته مې زنګ ووهه. یو خوږ غږ مې تر غوږه شو. داسې راته برېښېده لکه د دنیا تر ټولو ښایسته غږ چې اورم. زړه مې په درزا پیل کړ. هغه په خندا شوه: دلسوزه، اوس دې باور وکړ؟ خوله کې مې لاړې وچې شوې. هو فرښتې، سلام. په خندا شوه: تا زما د سلام جواب بیرته په سلام راکړه. زه: خیر، علیکم السلام. د خبرو ترتیب رانه خرابېدو. یو څه شیبه مو خبرې سره وکړې. ویې ویل: مور مې راته غږ کوي، په خدای دې سپارم. ټلیفون یې پرې کړ. سخت زور یې راکړ. له دې وروسته به کله په ټلیفون غږېدو او کله به مو مسنجر کې، خو زیات وخت به مو په مسنجر کې د زړه خواله سره کوه. یو ورځ مې ورته ولیکه: پوهېږې مسیج راغی په څه؟ او مې لیکه: ته صبر شه. ها ها ها، ښه وایه، ولې غوسه یې؟ نه یم غوسه. ښه وایه که نه؟ نه وایم. خو ولې؟ که خفه شوې بیا؟ نه نو داسې یو څه. نه خفه کېږم. ووایه، زه دې په تشویش کړم. ښه غوږ شه. سبا له خیره سیمینار لرم. که دې اجازه وي تیاری به ورته ونیسم. په آخر کې مې څو د خندا سټیکره هم ورسره
یو ځای کړه. جواب کې یې په خندا پیل کړ. ها 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 ښه نو اوس له ما اجازه اخلې؟ دومره ښه انسان یې. ښه په هر صورت ښه وخت. آی ډي یې آفلاین شوه. سخت زور یې راکړ. ما ویلې ناقه مې ورته وویلې ما خو هسې ټوکې ورسره کولې خو دا زما د درسونو په خاطر به دومره زر آفلاین شي چې ما یان فکر هم نه کوو. له مجبورۍ مې ورته ولیکه مننه. فیسبوک مې بند کړ. په نالیدلو پسې اوښکې. 5مه برخه. هسې هم فرشتې سره دومره مصروفه شوی وم چې فیسبوک نه بغیر هیڅ هم خوند نه راکوو. بس سر او کار مې له فیسبوک او مسنجر سره و. زکي یو ورځ راته وویلې هلکه په دې ورځو کې ډېر مصروفه شوی یې خیراتي خو به وي؟ ورته مې وویلې هیڅ هغه دې نه دی اورېدلی چې د هر څه نه د فیسبوک معتادي سخته وي. وی خندلې ښه مقصد چې ساعت دې تیر وي خو درسونه دې درنه پاتې نشي. څنګ ته یې ناست وم. نه یاره درس هم وایم خو یوه خبره درته کومه مرسته به راسره کوې. سینه یې ووهله. ورور دې تیار دی امر کوه. څوک درته چپه کم؟ ورته مې وخندلې نه یاره د چپه کېدو خبره نه ده خو اوس نه وایم. زه به دې په تمه یم د شپې آنلاین نه شوم ځکه چې ما خو دروغ ویلي وو. سهار په پوهنتون کې یو شیبه آنلاین شوم. آی ډي ته مې سر ورښکاره کړ. 1 ساعت مخکې آنلاین وه. غرمې ډوډۍ چې مې وخوړه بیا آنلاین شوم. ګورم چې سلام یې راغلی و. ورپسې مسیج کې ښې دلسوز صاحب د سلام تر ځواب وروسته مې د دې او د دې د کورنۍ احوال ترې پوښتنه وکړه. الحمدلله. او وروسته یې ولیکل سیمینار د بخیر رایه کړ. دروغ و خو ما هم ورته وویلې هو مننه. ځواب مې ورکړ. بیا مې ورته لیکل رښتیا یوه پوښتنه کولی شم؟ مهرباني پوښتنه مو څه ده؟ ورته مې ولیکه پښتو ښه لیکې یعنې 5 یاګانې دي او هر څه ډېر ښه مراعت کوي. څه دلیل دی؟ د جواب د لیکلو نښې ښکاره شوه. وګد ځواب یې راغی. نه پوهېږم چې سمه ده او که نه خو کوښښ کوم چې پښتو ښه ټایپ کړم. د پښتو حق ادا کړم. باور وکړه چې دا 5 یاګانې مې هم په سختۍ یاد کړي دي. د ښوونځي نوټونه او مثالونه اوس هم ګورم چې له یاده مې ونه وځي. شاید همدا تاثیر به وي. بېشک والله ښه احساس لرې. اوس خبر شوې؟ ورپسې یو سترګه والا سټیکر راولېږه. نن شپه مو هم لږ مسیج وکړ ځکه چې میلمانه ورکره راغلي ول. زکي ته مې ویلې هلکه هغه خبره خو داسې ده چې زه یوه نالیدلې راته ګرانه شوې ده. ځان ته مې هم حیران شوی یم. ویې خندلې هغه څنګه؟ نه پوهېږم چې څه بلا وهلی یم. کیسه مې له پیل نه تر پایه پورې ټوله ورته وکړه. هغه هم حیرانه و. راته ویل یې یو کار وکړه. ورته یې یاده کړه چې هغه څه وایي. که خفه شي نو بیا. زکي راته وویلې په بلا یې ووهه خبرې ورسره ختمې که. خو دا نالیدلې کومه بلا درته جوړه نه کړي. په اوږې مې ورته لاس کېښوده. نه یاره هغه ماته ضرورت نه لري او زه هم همداسې خو هغه ګرانه شوې. ورپسې مې زیاته کړه زه ستا خبره به ومنم. ویې خندل یاره کومه شادوګۍ نه وي. ومې ویلې یاره ته هم عجیبه خبره کوې. ښایست مهم دی؟ ښایست نه دی مهم. پاک زړه اخلاق او اخلاص یې ډېر مهم دی. په عجیبه انداز یې
راته وویلې او بېشک ښه نو وایه خو ځینې ښه تمثیل کوونکي وي. نه یاره زه باوري یم هغه تر ټولو ښه او د پاک زړه خاونده جلکۍ ده. ښه خبره تر دې حده رسېدلې. زما په خبره عمل وکړه، هر څه ورته سم ووایه. ومې ویلې سمه ده یاره، سبا مې لږ سودا راوړه. ټوله ورځ آنلاین نه شوم. 8 بجې د شپې مسنجر ته لاړم. شیبه وړاندې آنلاین وه، خو اوس یې شین چراغ خاموشه وه. ډېر وخت فیسبوک ته نه وم تللی. فیسبوک مې وکته، مسیج یې راغی: سلام د انځر ګله، نن بیخي نه ښکارې، خیرات خو به وي. په نالیدلو پسې اوښکې. 6مه برخه. علیکم سلام. وبخښه لږ څه مصروفه وم ځکه آنلاین نه شوم. ماسې لیدنو لږ څه سودا مې راوړه. ښه مقصد چې خیر وي، خو هیله کوم چې خفه نه شې او نه هم بد فکر وکړې. خو څه چې مې په زړه کې دي غواړم هغه درته ووایم. کوم بل مطلب نه لرم. شیبه وروسته یې ځواب راغی: مهرباني. په زړه و نازړه مې ورته ولیکه: ته راته له هر څه مهمه شوې یې، بې له دې چې تا سره خبرې او مسیج ونه کړم. نور وخت را باندې هیڅ ښه نه تېرېږي. زه له تا سره مینه لرم فرشتې، مینه در سره لرم. مسیج مې واستاو. د زړه درزا مې په خپل غوږونو اورېده. مین شوی وم، خو داسې نالیدلې مینتیا چې مینې یې زما د زړه کې نالیدلی کس کور جوړ کړ. یو څو شیبې ورته په تمه شوم، خو ځواب یې رانغی. نور مې صبر ونه کړ. ورته ومې لیکه: ویده شوې؟ مسیج یې رانغی: لکه چې خفه شوې. نه ولې به خفه کېږم، خو تا نه یم لیدلې. څنګه داسې وایې؟ ورته ومې لیکه: زما د زړه پیوند در سره شوی. 3 نقطې ښکته او پورته کېدلې. هر ځلې له ښکته او پورته کېدلو سره زما زړه هم همدا ډول حرکت درلوده. یو اوږد مسیج یې لیکلی و: ګوره دلسوزه، زه تا درکولی شم. څنګه چې ته یې زه هم په همدې ډول یم. ژوند راته هیڅ خوند نه راکوي. باور وکړه چې لمونځ نه مې وروسته یوازې تلوسه فیسبوک ته وي. غواړم تا سره مسیج وکړم. پوهېږې سخت راته ګران شوی یې. زه هم مینه در سره لرم، خو له اوس نه درته ووایم. یو مشکل شته. د زړه درزا مې نوره هم زیاته شوه. تلیفون مې لاس کې لړزېدو. ورته ومې ویلې: څه؟ ویل یې: خو واده به کوې چې مرسته به راسره کوې. بغیر له دې چې خبره یې واورم واده مې ورسره وکړه. مسیج یې راغی: هیله کوم چې په واده دې وفا وکړې. ښه، زه یې په وړکیتوب کې د کاکا زوی ته ورکړې یم. د مسیج په کتو مې آیډي آف کړه. تلیفون مې خاموشه کړ. زړه مې بد رقم درد درلوده. بیخي یو بل ډول وم. دنیا را باندې تنګه شوې وه. هر څه مې چې غوښته ځان ارامه کړم، خو نه کېده. د باندې ووتم. ژړا راتله. هیڅ ځای کې مې زړه نه ارامېده. هیڅ ځای کې مې زړه آرامښت نه درلوده. راغلم، څادر مې پر مخ راکش کړ. سوي سوي او سیلې مې له خولې راوته. زړه مې داسې و ته به وایې چې کوم چا په لاس کې نیولی دی. د سترګو له کونج نه مې نمجنې مړې اوښکې پر مخ را روانې وې.
پر مخ مې اوښکو لاره جوړه کړې وه، په داسې یو چا پسې چې لا مې لیدلې هم نه وي. زړه مې داسې درد وکړي، زور لري. زما اوښکې په نالیدلو پسې اوښکې وې، او په خاموشي کې اوښکې. غږ مې د زړه چا ونه اورېده. شیبه پس د خپلو اوښکو غږ مې واورېده چې په بالغ ورو ورو څڅېدلې. مهمه نه وه چې ښایسته به وي که بدرنګه، ځکه زما زړه او زه خپله د هغې د اخلاقو رښتینولي او د هغې د له تفکر نه متاثر شوی وم. د زړه مې خوښه شوې وه. نور زما له وسې لرې خبره وه. ځان ته مې سخته غوسه هم راتله، خو څه چې د زړه خوښوي بیا نور هم هیڅ نشي کولی. سهار مې هیڅ زړه نه کېده، خو بیا هم پوهنتون ته لاړم. درس روان و، خو زه په نالیدلو پسې اوښکې. اومه برخه. سهار مې هیڅ پوهنتون ته زړه نه کېده. درس روان و، خو زه خدای وهلی نه پوهېږم چېرته وم. 2 ساعت مې پرېښوده، راغلم کور ته. په خپل ځای کې څو شېبې غلی پروت وم. بیا مې په زړه او نازړه ایډي خلاصه کړه. څو پرله پسې مسیجونه راغلي وو. څه شوې؟ یوه د حل لاره هم شته، هغه هم زما پلار. فقط ستا عمل پکار دی. اورې؟ ځواب راکړه. 2-3 د سړی سټیکره وه. په فکر کې شوم چې دا څنګه کار ده. ورته مې ولیکه غواړم ودې وینم. شین چراغ روښانه شو. د مسیج د لیکلو نښه ښکاره شوه. لنډ مسیج یې راغی: سمه ده، خو چېرته؟ د یو پارک ادرس مې ورکړ. په دې پارک کې نن مازدیګر. مسیج یې ژر راغی: انشاءالله ته دعا کوه راته، وختي راشه ښه. سمه ده، زه هم له یوې خورخوندې سره. آی ډي مې په دې مسیج سره اف کړه چې په تمه دې یم. غرمه زنګ راغی. فرښته وه. ویل یې ما خو بهانه وکړه چې خورلڼې کې راځم، ته هم وختي راشې ښه. زکي مې له اطاق نه د باندې راووسته. قصه مې ورته وکړه. د هغې هم هلته څه ملګري وه، هغو ته یې هم زنګ وهلی و. لنډ وغږېده. بیا یې غېږه راکړه: راځه چې ځو مجلونه. حرکت مو وکړ. تر واده موږ وختي په پارک کې وو. د زکي ملګري هم را سره وو. دوی لږ څه لرې. په موږ یې څارنه کوله. زه او زکي داسې یو ځای ته لاړو چې دروازه مو لیدله. څوک تله څوک راتله. ښه شېبه ورته په تمه شو، خو څوک ښکاره نه شول. تلیفون مې وشړنګېده. ګورم چې فرشته ده. د تلیفون په ښیښې مې د راسته لاس ښي ګوتې ښي طرف ته کش کړ. تلیفون مې غوږ ته ونیوه. فرشتې په خوږ غږ وویلې: زه دروازې سره یم، ته چېرته یې؟ ورته مې وویلې زه هم نږدې یم. د تلیفون تر کټ کېدو وروسته په دروازې کې 2 نجونې راښکاره شوې. د یوې خړه اوږده کورتۍ، خړ ته نږدې ټیکری، مخ ته اچولی ماسک هم ټیکري ته ورته و. او د دې بلې جلکۍ کورتۍ توره او سره وه. کم رنګه سور ټیکری او تور ماسک یې درلوده. په پارک کې په لټولي نظر مخ ته روانې شوې. خړ رنګې کورتۍ والا له دوکانه کوم څه راواخیسته. دواړه څنګ په څنګ روانې وې. ما ته خو هم دوی ښکاره شوې. په تلیفون مې د هغې شمیره راوسته.
زنګ مې ورته ووهه. د کمرنګه سور ټیکري والا لاس د کورتۍ له جب نه یو وړ اټکل مې سم و. هم دوی دواړه وې. زړه مې درزا پیل کړه. لومړی ځل وه له یوې نجلۍ سره مې لیدلې وه. د بلې په ویلو مې ورته وویلې چېرته یې؟ زه خو پارک ته را داخل شوی یم. دروازې ته یې وکته. زیاته یې کړه زه ښي اړخ ته د آیسکریم خانې مخ ته یم. ومې ویلې هلته ته صبر شه درځم. زه کې مې دلته پرېښوده. زه د دروازې له لوري د هغوی په طرف روان شوم. ګورم دواړه یوې ګوښې ته ولاړې وې. ورغلم. سلام مې ورته وکړ. تر سلام وروسته هغې بلې جلکۍ فرشتې ته یو څه وویلې روانه شوه. فرشتې ما سره یوازې د موبایل له لارې غږېدلې وه، خو ما نږدې نه وه لیدلې. خدای جل جلاله بل ډول ښایست ورکړی و. له رنګ نه غنم رنګې، غټې اوږدې سترګې، باڼه یې ډېر زیات ګڼ او اوږده. ښایسته ونه یې لرله. له قد نه دومره جګه وه او نه هم ټیټه، ډېره ډنګره هم وه. هغه د خلکو خبره په هر طول پوره وه، خو سترګې بیا چار چوکاټ مات کړی وه. هغه لنډۍ را یاده شوه. سترګې خو تا ورکړې خدایه، دا کچې باڼې یې په زرګر جوړ کړي دي نه. ځان سره مې وویلې. په نالیدلو پسې اوښکې. اتمه برخه. سترګې خو تا ورکړې خدایه، کاږه باڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه. له ځانه سره مې وویلې د دې لنډۍ ویونکی ملامت نه دی. خامخا چېرته د فرشتې په شان سترګو خوړلی و. یو څو شېبې خو دواړو هېڅ هم نه ویلې. یو بل ته مو کته. ما د هغې سترګو کې ځان لټوه. نه پوهېږم چې څه رقم خبرې پیل کړم. پیل مې له احوال پرسۍ نه وکړ. ورته ومې ویلې ښه څنګه یې؟ کورنۍ مو ښه ده؟ شکر ده، مننه. ته ښه یې؟ مسافري سره څنګه یې؟ والا ښه ده، تېرېږي نو. بیا یو څو شېبې دواړه خاموشه ولاړ وو. دا ځل فرشتې وویلې څنګه دې خوښه ده چې اصلي موضوع ته راشو؟ ورته ومې ویلې او خوښه مې ده، خو ځه چې رستورانت ته لاړ شو، هلته به کینو، یو څه به وخورو. ملګرې دې هم در سره ده؟ ویل یې نه، دا راته ښه ښکاري چې خبرې درته وکړم او ژر لاړه شم، ځکه چې بیا مې پلار نو. ومې ویلې سمه ده، مهرباني. فرشته هم په خبرو راغله. منم چې خفه شوی یې، خو دا هر څه رښتیا او صفا درته وایم، لکه څنګه چې مې درته ویلي وو. زه یې په وړکتوب کې د کاکا زوی ته ورکړی یم. بس د پلرونو کار و چې رالوی شو. د هغې هم رضا نه وه. رنګارنګ بهانې به یې کولې چې دې مکتب ویلی او پوهنتون یې ویلی، فلانۍ ده او بستانۍ ده. لنډه ساه یې واخیسته، بیا یې زیاته کړه. زما سره یې له کوژدې او واده کولو انکار کوو. ویل یې یا به پوهنتون ویې یا به زما سره کوژده کوې. نجلۍ چې مکتبي او پوهنتوني شوه، بیا ترې لاس ومینځه. پټې یارانې جوړوي او نور هر هغه څه چې زړه ته چې ورتله ویلې به یې. 2 ځلې خو یې مخامخ اخطار هم راکړ، خو پلار مې هر څه ته ولاړ و. هغې زما د تعلیم مخه ونه شو نیوی. کاکا به مې هم بلا خبرې کولې، خو پلار مې زه خپلو درسونو ته تشویق کولم. 3 کال مې
د پوهنتون و چې د کاکا زوی مې پوډري شو. لږ څه مسکۍ شوه. په ښي لاس یې په مخ رالوېدلي تارونه د زلفو د غوږ لاندې شاته کړل. خبرو ته یې دوام ورکړ. کاکا ته مې یودم موږ ګران شو. هره ورځ یا یو ورځ بعد زموږ پوښتنه کوي. زما له صفته نه مړېږي. یوه ورځ یې زما پلار ته ویلې چې فرشته راباندې ګرانه ده چې اوس دې راکړې وایي، خو ښه ده چې وړکیتوب کې دې راکړې. شکر ده چې داسې ښه پوهه او هوښیارۍ ګور لرم. د پلار مې له غوسې ډک غږ واورېده. موږ ورمنډه کړه. پلار مې ډېر په جدي توګه له کاکا سره خبرې وکړې. ګوره لالا، ستا زوی پوډري شوی دی. هغه د خپل ځان واک نه لري. د هغې ژوند تباه دی. نو ولې زه په لوی لاس د خپلې لور ژوند تباه کړم؟ عبدالرحمن باور وکړه، هیڅ کله مې هم خپل پلار په داسې حال کې نه و لیدلی. مخ یې له ډېرې غوسې تک سور شوی و. کاکا مې ویل خو تا نه ویلې چې لور مې ستا د زوی ستا زوی ته درکوم؟ سمه ده، هغه وخت چې ستا زوی پوډري نه و. اوس ټوله دنیا هم راته یو خوښي. ولاکه ورته ووایې چې ګورې یو ګیلاس اوبه راکړه. تر پرونه مو سلقم خبرې پسې کولې. اوس د پوډري زوی لپاره دی زما د لور ژوند خراب کړې. په نالیدلو پسې اوښکې نه همه برخه. اوس د پوډري زوی لپاره دی غواړې زما د لور ژوند خراب کړې. ښه ده چې بیا په دې موضوع هیڅ کله هم زما کور ته رانشې. خو کاکا مې دوه پښې په یوې موزې کې واچولې چې دا به رانه هیڅوک نشي کولی. پلار مې هر څه ورسره بس کړل. ورته یې وویلې چې تنها خبره یاده شوه، نه کوژده شوې او نه بل څه. خپل کار دې کوه. خپل کار کوم. خو کاکا مې ټول خپلوان خبر کړل. په فرشتې باندې څوک مرکه نشي کولی. سړه ساه واخیسته لکه چې ډېرې خبرې مې وکړې. بیا یې زیاته کړه، زه د دروغو د مینې تمثیل نشم کولی. هر څه مې درته رښتیا وویلې. زه نه غواړم هغه پوډري مې د ژوند ملګری شي. نه مې غوښته چا پورې زړه وتړم. خو ستا کریار، اخلاق، پاک زړه او رښتینولي دې ته مجبوره کړم چې زړه مې در سره وتړم. باور وکړه، ما په مینه باور نه درلوده، خو تا مینه را باندې وپېژندله. ستونه یې ډک شو. ما یوازې پرېږده. غټې سترګې وځلېدې. زه د هغې سترګو کې دننه وم. د هغې ډکو سترګو کې مې ځان ولیده. بیا یې وویلې دلسوزه، اوس ته څه وایې؟ ومې ویلې لیونۍ، اوښکې دې پاکې کړه. زه به هغه وخت تا پرېږدم کله چې دې خپل سیوري په ورځ کې پرېښودې. زه به لکه سیوری در سره یم. بس دومره رښتینولي زما دپاره بس دی. خو چې پلار دې زموږ په طرف وي بیا غم مه کوه. خدای پاک به ډېر ژر موږ سره یو ځای کړي. له جبنه یې سپین دسمال راوویسته. د سترګو کونجونه یې پې پاک کړه. اوښکې وچې کړې. بیا یې زیاته کړه، دا هغه څه و چې باید ما درته ویلي وای. ما ته اجازه راکړه، زه به هم لاړه شم. خو دومره ژر؟ ما خو درته ویلي و که نه چې پټه راغلی یم.
که اجازه راکړې نو ښه به وي. هغه رانه تله، خو زما زړه هم ودرېدا نه و. غوښتل یې چې له هغې سره لاړ شي. په نه زړه مې ورته وویلې خوښه دی. داسې په ناهیلیو وغږېدو، لږ څه ډاډه شه. ورته ومې خندلې، نه خو زړه مې نه غواړي چې هغه لاړه شي. مسکۍ شوه، مجبوره یم، خیر دی. که خیر و بیا به وګورو. په خدای دې سپارم. ملګري ته یې غږ وکړ، راځه چې ځو. روانې شوې. زه ځای پر ځای ولاړ وم، حرکت مې نه درلوده. هغې پسې مې کته، په تلو کې هغې هم 2 ځلې راوکته. زما نظر د هغې نه جلا کېده. دروازې ته ورسېده، لاس یې راته وښوروه. شیبه پس مې له دواړو سترګو پنهانه شوه. بس یو غیبي کار و، یوه صحنه وه تېره شوه. فکر مې وکړ چې که خوب مې لیدلی وي. بیا مې له ځان سره وویلې نه خوب نه ده. عجیبه حالت و. په نه لیدلو پسې اوښکې. 10مه برخه. لکه له خوبه چې راویښ شم، راته یې ویلې هې نه ځو. که اوس یې د لیدو ځای ته شپه سبا کوې، که څنګه نږدې ماښام دی. بد یې هم نه ویل. که چا پرېښودی وم، شپه به مې هم هملته کړې وه. مخکینۍ نړۍ بل ډول خوند درلوده. تیاره ماښام و. اطاق ته راورسېدو. ډوډۍ مو په ګډه وخوړه، خو ډوډۍ راباندې نه لګېده. هسې مې یو څو مړۍ یا ګولې ترې وکړې. شاکر رایاد کړه، دا چېرته وی چې اطاق مو خالي پرېښی و؟ چېرته تللی وی؟ ذاکر له ما نه مخکې شو. ورته یې وویلې یو ټولګیوال سره مې کار و، هغو په خبره لګیا و. ما ترې ځان ګوښه کړ. فیسبوک ته ننوتم، مسیج یې راغلی و. ورسېدې په خیر؟ هو خو جوړ تللی وم، لیونی راغلم. له خندا سره یې لیکلي و، ولې خدای دې نه کړي؟ بس اوس خدای دې وکړي. زه خدای به وکړي، بیرته به جوړ شي. بل مسیج یې ورپسې راغی، ښه اوس څه وایې؟ څه پلان لرې؟ ښه شیبه مې فکر وکړ. ورته مې ولیکه نه پوهېږم څنګه یې پیل کړم، خو زما نیت و چې پنجشنبې وطن ته لاړ شم. مسیج یې راغی، یوه خبره درته وکړم. هو وایه. ګوره د دې ټولګیوالې مې چې نن را سره وه، مور یې د جلال آباد ده. که کورنۍ دې راتله، له دې طریقې به یې راولېږې. سمه ده؟ ښه، ډېر ښه. زه د جمعې مازدیګر خبر در کوم. مننه. بل مسیج مې داسې ورته ولیږه، ښه په رښتیا هېڅ مې فکر نه کوو چې دومره به ښایسته یې. که رښتیا درته وایم، بیخي درپسې لیونی شوی یم. بیا به کله وینو؟ لنډ ځواب یې راغی، کله چې د خدای پاک خوښه وه. هغه خو بېشکه، خو یو ځل په دې 2 ورځو کې غواړم چې در سره ووینم. هیله ده چې نه ونه وایې. ګورو به، واده نشم کولی، خو انشاءالله کوښښ کوم. زه دې په تمه یم. سمه ده؟ یعنې بیخي جدي یې؟ هو نو. ښه، بل سبا ته به وګورو. قربان، انشاءالله او به ګورو. سمه ده؟ تر ډېر وخته مو کیسې سره وکړې، بیا مو خدای پاماني وکړه. د هغې آی ډي آف شوه. تر ډېره له فرشتې سره وم، خو بیا هم
په خوب کې په غېږ کې واخیستم. سهار زه او زکي پوهنتون ته یوازې روان وو. زکي را یاده کړه څنګه په خیال مې ښایسته نه وه. نه یاره، ښایست خو تنها په سپینوالي کې نه وي. زه ورپسې لیونی شوم. ته وایې چې ښکلې نه وه؟ په خندا شو. اوس نو وایه که نه، کوژده ورسره کوې؟ نو ستا څه فکر دی؟ زه ورسره مینه لرم. مینه؟ نو څه معنا؟ ستونی مې وچ شو. له ټوخي سره مې سم ورته وویلې، آیا دا چې په تمه ساتې خپل ټایم پې پاس کوو او خپل ساتیري کوو؟ زه سبا له خیره روان یم. ښه ډېر یې وخندل. بیا یې زما په اوږه لاس کېښوده. یاره ته راته په مغز سم نه ښکارې. ته اوس جدي یې که ټوکې کوې؟ ګوره دا بازاري نجونې دي، خو زه حیرانه خبره کې ور ولیدم پام څه د فرشتې په اړه داسې خبرې ونه کړې. بیا به خفه شې رانه. ورته مې وویلې سبا مازدیګر ځم. یو څو شېبې بغیر له څه ویلو روان وو. بیا زکي وویلې ما وبښه یاره، پوه نه شوم. لنډ مې ورته ویلې کومه خبره نشته. بې له هر څه روان وو د پوهنتون د دروازې مخ ته. چې ورسېدو زکي لاړه. له نږدې غرفې نه یې 2 بوتله اوبو او یو قلم راواخیسته. پوهنتون ته داخل شو. دواړه په چټکۍ سره روان وو. په پیاده رو کې څوک ښکته روان وو، څوک هم پورته روان وو. یو نیم ځای یوه ډله نجونې ولاړې وې. یو 2 ځایه یوه نجلۍ او یو هلک څنګ په څنګ روان وو. زکي راغږ کړ، ته وګوره. په نالیدلو پسې اوښکې 11مه برخه. زکي راغږ کړ، ته وګوره څنګه ښه ښکاري. روان دي او خبرې کوي. زه او ته به هره ورځ همداسې ښه ښکاره کېدو، خو نن مې یوه سهوه وکړه. شونډې دې ژوندۍ نیولې دي. ورته په خندا شوم. خو ته خبرې نه کوې که نه؟ بیا په ټوکو ټوکو ټولګي ورسېدو. درس مو پای ته ورسېده. راغلم اطاق ته. یوه شېبه مې سترګې پټې کړې. څنګ ته مې تلیفون کېښودو. د فرشتې نمبر و. ګوته مې د ټلیفون په شیشه کش کړه. بلې زړګو وایه اورم. ښایسته نرم خوږ غږ مې د غوږو په پردو کې ټالی شو. وای وبښه، ته مې لکه چې له خوبه ویستې. نه شیشه کې ویده نه وم، خو ویده کېدم. ښه زه نو شیشه که یم، خو کمه هم نه یې. په خندا شوه. زړګو څنګه یې؟ ښه یم. لړمونه؟ ډېر یې وخندل. بیا یې ویلې توبه توبه. ما ویل جار جار. غواړې یو خبره واورې؟ ویې ویلې هو ژوند مې. ووایه تا پرون څه ویلې؟ څه مې ویلې؟ موږ خو لږې خبرې نه دي کړي، ټولې مې نه دي په یاد. ښه خو تا ویلي وو چې وینو. خو وینو نو کله وینو؟ ستا خوښه. خو تا واده کړې وه، انکار به نه کوې. سمه ده، زه هم غواړم چې په خپله واده ودرېږم. هغه واده مې کېدای شي نن پوره شي. راتللی شي؟ ومې ویلې وخت قربان. درځم، ضرور درځم. ځای مو هماغه پارک وټاکه، ځکه یو خو د هغوی کور ته نږدې و، بل دا چې
نن دوشنبه پکې دومره بیروبار نه و، ځکه دا ورځې د کورنیو لپاره ځانګړې شوې وې. هغه له ما مخکې د پارک دروازې سره ولاړه وه. له موټر نه ښکته شوم، دواړه یو ځای پارک ته ننوتو. له ننوتو سره سم لنډ ښي لور ته وګرځېدو. څو شېبې څنګ په څنګ روان و. په پارک کې چا په ټالونو کې ځنګل، چا خپل ماشومان له لاسه نیولي وو، څوک بیا په څوکۍ باندې ناست و. مخامخ دوه نجونې را روانې وې. موږ په زینو کې پورته شولو. چپ لوري ته وګرځېدو. له کانتین نه مې یو څه خوراکي شیان راواخیسته. دواړه یوې ګوښې کې د ونو او ګلانو مخ ته په یو اوږدې څوکۍ باندې ناست و. دلته هیڅوک نه ښکاره کېده. خواړه مو په کیسو خوړه. زړه مې درزا کوله. د څو شېبو لپاره دواړه غلي وو. بیا مې تیز نظر په شاوخوا کړ. هیڅوک نه و. د لیونتوب یوه څپه راباندې راغله. په خپل ځان هیڅ پوه نه شوم. غېږ مې ترې چاپېره کړه. زور یې وهه. ویل یې خوشي مې کړه، څوک به راشي. په همدې کشوګیر و چې نور مې هم ځان ورته نږدې کړ. یو لاس مې تر ملا چاپېر کړ. د غوږونو او د خولې ترمنځ مې په مخ کې ګرمه سالګېده. څو شېبې یو بل کې ورک وه. دا نړۍ نه ناخبره یو بله نړۍ، یو بله دنیا وه. ترپ تروپ شو. ژر مو یو بل پرېښوده. دواړو تیزه ساه واخیسته. ما ژر یو لوري ته بل لوري ته وکته چې څوک خو به نه ښکاري. په دې وخت کې مې د پښو لاندې د اوبو بوتل ته پام شو چې زما له پښو سره لګېده. وروسته د څوکۍ په پای باندې لګېدلی و. سخته غوسه راغله. راته یې ویلې کته سترګې ډکې ښکارېدلې. غنم رنګه څېره یې ورو د سره رنګ اندازه یې زیاتېدله. پوه شوم چې خپه ده. دومره مې ویلې بښنه غواړم. پوه نه شوم. نور مې هېڅ ونه ویلې. دواړه روان شو. له پارک نه راووتو. هغې په ټیټ غږ ویلې خدای پامان. هغه مې موټر کې کېنوله. زه هم اطاق ته راغلم. د پنجشنبې ماښام کور ته لاړم. پلار مې هم خوښ و او هم حیرانه و، ځکه زه د عادت له مخې یوازې د جمعې د رخصتیو لپاره کور ته نه وم تللی. پلار مې د ماخوستن لمونځ لپاره لاړه. ما هم دا موقع غنیمت وګڼله او مور ته مې وویلې ابو یو خبره درته کوم، ډېره مهمه خبره ده. مور مې حیرانه راوکته. څه خبره ده زویه؟ ډېره مهمه ده خو نشم ویلی. مور مې ویلې خو څه خبره ده زویه؟ هغه داسې ده چې نور غلی شوم. مور مې راوکته. ویل یې څه دي؟ خو داسې ده چې یوه خبره به مې ومنې. د مور مې ډېره بیړه وه. په ټینګار سره یې وویلې ووایه زویه څه خبره ده؟ ما نه شو ویلی. هر څه مې کوښښ وکړ، هېڅ مې ونه شو کړی، خو بیا هم نه شو مې ویلی. 100 زړونه مې یو کړل. ډېر په سختي مې ورته ټوله کیسه وکړه، ټکی په ټکی ټوله کیسه. مور مې له حیرانتیا ما ته رډ راکته. دا مې هم ورته وویلې چې زه له هغې نه پرته بل هیچا سره
نه واده کوم نه به یې وکړم. مور مې وویلې زه به دې ابا ته ووایم چې هغه څه وایي. ما ورته وویلې چې یا فرشته راته وکړه یا خو زه بیخي کوژده نه کوم. مور مې ډاډګیري راکړه چې پلار ته به دې ووایم، پلار به دې هم رضا کړم تر څو ستا خبره ومني. سبا سهار مې پلار له چای نه مخکې کوټې ته غوښتم. ډېرې اوږدې خبرې مې وکړې. موضوع ته به یې کله په مثال اشاره وکړه او کله به هم په کنایه. په پای کې خپلې اصلي موضوع ته راغلو. ځواب یې رد و. ویې ویلې چې دا ډول خلک له موږ سره ژوند نشي کولی. هغې خلکو ته موږ وروستي پاتې خلک ښکارو. بیا یې راته په نصیحت شروع وکړه. ښه ډېر یې راته زړه تش کړ، خو ما د پلار مخکې یوه هم دوه نه کړه. غلی له کوټې راووتم. د باندې د پټو خواته روان شوم. زړه مې دومره تنګ و. ما ویلې چې اوس به وچوم. له هر څه مې بد راغله. شنه منظره لرونکی ځای مې خوښ ده، خو دا ځل هغه ځای او هغه ونې بل ډول راته ښکاره کېدې. دوی نه مې هم بد راغلي وو. هر څه مې له لاسه وتلي ښکاره کېدل. یوې ونې ته مې تکیه وکړه. پاس مې وکته. مې له خولې نه ووته. بیرته مې سر په دواړو زنګنو کېښوده. بدن مې ګرم شوی و. د زړه په سر مې یو درد و. غوښتل مې دومره په چغو چغو وژاړم چې په دې ونو کې ناست مرغان هم را سره اوښکې تویې کړي. له هغې ځای نه پورته شوم. ځمکه راباندې تنګه شوې وه. هېڅ ځای مې هم زړه آرام نه درلوده. ښکته روان وم، پورته روان وم. په هېڅ ځای کې هم د کېناستېدو ځای ما نشو پیدا کولی. په هغې پوله باندې ناست وم. له کوم ځای نه مې چې فرشتې ته په لومړي ځل مسیج لیږلی و. ما ورته په هغې مسیج کې ورور ویلي و. خو اوس هغه کس زما د ژوند یو برخه ګرځېدلې. له هغې نه مې بغیر ژوند امکان نه لري. هغه مې اوس د سهار لومړنی یادښت او د شپې مې آخري یاد وي. دلته مې نور طاقت نه کېدو. کور ته لاړم. پلار مې نه و. نو مور ته مې ښه زړه تش کړ. مور مې په لومړي ځل زما په سترګو کې اوښکې ولیدې. مور ته مې وویلې په هر قیمت چې کېږي پلار مې باید دا خبره ومني. مور مې ویلې وای زویا جار دې شم، ته اوس ژاړې. ورته جدي شوم. که غواړې بیا ما ووینې نو پلار مې باید زما خبره ومني. په نالیدلو پسې اوښکې 12مه برخه. ورته جدي شوم. که غواړې بیا ما ووینې نو پلار مې باید زما خبره ومني. غرمې ډوډۍ ته هم ورنغلم بغیر له دې چې نور صبر وکړم. دوی ته له ویلو پرته ماسپښین بیرته د ښار په لوري روان شوم. د کابل اډې ته لا نه وم رسېدلی چې تلیفون مې وشرنګېده. لومړي زنګ ته خو مې هېڅ ونه کته. په ښي اړخ باندې مې بټنه کېکاږله. غږ یې ورک شو. شیبه پس بیا زنګ راغی. ګورم په سکرین د ژوند په نوم شمېرې څخه زنګ را روان دی. سکرین ته مې وکته. سکرین راته خیره شو. سترګې مې وموښلې. زړه مې درزېده. اوکې مې نه کړ. له موټر نه نیمه لاره کې ښکته شوم. بیرته مې کلي ته مخ کړ. په لاره زنګونه را روان و. ډېر ستړی وم. په لاره کې یو دوه ځلې موټرونو هارنګونه وکړل،
خو ما به تنها ورته کتل. هو او نه مې توان کې نه وه. د ماسپښین ګرمي تږی ستړی او لوږی کړی وم. دا هر څه مې په وجود کې وو، خو پرې نه پوهېدم. مازدیګر کلي ته ورسېدم. کور ته چې نږدې شوم ګورم پلار مې د کور مخ ته ولاړ دی. کور ته راغلم، سیده خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې ځان پسې بنده کړه. زړه مې غوښته چې په چیغو چیغو وژاړم. زړه کې مې نوره دمه نه وه پاتې. زړه مې داسې بې حاله شوی و. سترګو ته مې فرشته ولاړه وه. په پارک کې هغه ورځ را په یاده شوه. د هغې په سترګو کې ډنډې اوښکې او غومبرې داسې تک سره وو لکه اوس چې له تنور نه راوتي وي. بیا هغه زما ورکړې واده او د هغې ژړا چې ما یوازې مه پرېږده. هېڅ مې له سترګو بل طرف ته نه تله. ماښام مې پلار او مشر تره په دروازه کې راننوته. کوټې ته لا نه وم رسېدلی چې وړکي ورور مې راغږ کړ، لالا راشه، کاکا او ابا دې غواړي. ورته ومې ویلې ورشه، ورته ووایه چې ویده دی. شیبه پس مې مور راغله، ځان سره یې پورته کړم. کوټې ته لاړلو. پلار ته مې پام شو. څه غوسه ښکاره کېده. د تندي ګونځې یې وړې وړې څاڅکي درلوده. نصیحت یې راته پیل کړ چې دا کار زموږ له شان سره ښه نه ښکاري. هیچا داسې کار نه دی کړی. که ته داسې کار وکړې د کور او کلي د خندا به شو. موږ پوشه او اولادونو ته ښځې کول. کاکا مې ورپسې زیاته کړه، ګوره زویه، زموږ په کورنۍ کې داسې څوک نه دی تیر شوی چې د پلار خبره یې نه وي منلی. د واده غم ته مه کوه. پلار دی او مونږه ترونه دی د څه لپاره یو؟ هغه زما په غاړه. کلي کې به په یوې ښې کورنۍ کې یوه ښکلې جلکۍ درته وګورو. هیڅ په ځان پوه نه شوم. ما ورته وویلې بیخي سمه ده. غږ مې هم لړزېده. دا هم منم چې له ما نه مخکې چا زموږ کورنۍ کې پوهنتون نه دی ویلی. زه یې هم نه وایم، ځکه دا کار زموږ په کورنۍ کې هیچا هم نه دی کړی. هو، زموږ په کورنۍ کې هیچا هم پوهنتون نه دی ویلی. زه هم نه وایم. زما اوله او اخیره خبره هم دا ده، که دا خبره نه منئ زه هم پوهنتون نه وایم، هم دلته به کور کې یم. زه نور نه ځم. ترې پورته شوم، خپلې کوټې ته راغلم. هېڅکله ما د پلار مخکې په زوره خبرې نه وې کړې، خو نن دا کار نه وشو. سخت پښیمانه وم. ما ویل چې د پلار او د تره بې احترامي رانه وشوه، خو اوس اوبو له ورخه تېرې دي. هغوی خبرې کولې. زما زړه ډک شوی و. اوښکې مې نورې د ودرېدا نه وې. ډوډۍ خوړلو ته یې راته غږ وکړ. ورته ومې ویلې زه یې نه خورم. مور مې چې هر څه ویلې، خو ما ویلې چې نه خورم. زړه ته مې هیڅ هم نه کېږي. سهار مې مور راغله، خفه وه. ویلې یې چې پلار دې درنه خفه ده. مور ته مې وویلې چې زه نور پوهنتون نه وایم، بس تاسو دا کار مه کوئ. او زه هم دا. مور مې هم په نصیحت راته پیل کړ، خو زما غوږونه کاڼه ول. هېڅ یې هم نه اورېدل. 2 ورځې نورې هم تېرې شوې، خو زه کابل ته لاړم نه. په 3مه ورځ مې پلار
چا سره په ټلیفون کې غږېدو. ویل یې ځه چې مقصد په خپل ځای کې ما ته یې غږ کړ. د باندې ورغلم. هلکه سبا وختي ځو، ځان دې تیار کړه. باور مې نه راتله. او مې ویلې څه؟ ویل یې څه دی چې واورېده سبا ځو کابل ته. غوښتل مې ورمنډه کړم، غېږ کې کلک ونیسم. ښه ډېره مننه ترې وکړم، خو دا زموږ له دود سره نه و برابر. بسنه یې کوله چې یو دود مې مات کړی و. ټولو ته بد سترګی ښکاره کېدم. له کور نه راووتم. غوښتل مې وزرې وکړم، والوزم تر څو فرشتې ته هم خبر ورکړم. ټلیفون مې راوایسته، د فرشتې لمبر مې ډایل کړ. شیبه پس چې اوکې شو، په زړه غونې غږ یې اوکې کړ. ویلې ولې نه فیسبوک ته راځې او نه هم زنګ وهې، او زه چې زنګ وهم ځواب نه راکوې. سخته خفه شوې یم درپسې. ما ورته وویلې ما تا ته څه ویلي وو؟ ویلي دي وو چې ځم کور ته، خبر در کوم. ښه نو لیونی، مخکې له خبرې مې نه غوښتل چې در سره وغږېدم. ویې خندلې. ویل یې ګورم به در سره، په ما خو دې قیامت تیر کړ. خو دې ورتلو مې چې ورته وویلې له ډېرې حیرانتیا یې ویلې څه سبا درځو؟ مه کوه ټوکې، او که په ما ملنډې وهې. ما ورته ویلې نه ټوکې دي او نه ملنډې. غلې شوه. بیا یې ویلې دلسوزه ته خو لیونی، زما خبره یوه خبره ده. په ډک ستوني یې وویلې ښه په خیر راشئ. خو هو هغه خبره خو به دې له یاده نه وي وتې. ورته ومې ویلې د صنفۍ په اړه دی؟ هو نه مړه سمه ده، صنفۍ مې او مور به یې چرحي عبدالحق کې ستا مخ ته دروځي. ښه ډېر وغږېدو. بیا مو خدای پاماني سره وکړه. سبا د کابل په لوري حرکت مو وکړ. غرمې ناوخته کابل ته ورسېدو. ښه و، د ترور کور مې هم په زاړه مکرویانو کې و. شپه مو هلته وکړه. ترور مې چې خبره شوه دومره خوشحالي وکړه ته به وایې چې کوژده شوې ده. سبا مې پلار، مور مې او ترور مې د پلان په مطابق له هغوی سره یو ځای کېدو وروسته د فرشتې دوی کور ته ولېږه، او زه لاړم خپل اطاق ته. ماښام مې پلار راته زنګ ووهه. د خلکو یې ډېر صفت کوه. ویل یې ډېره یوه درنه او ښه کورنۍ ده. خدای دې وکړي چې سبا مو خالي لاسونه راونه لېږي. ښه خوشحاله و. ویل یې چې زمونږ یې ډېر قدر وکړ. د شپې ناوخته د فرشتې تلیفون راغی. څو شېبې وغږېدو. ویل یې له ما نه یې خوښه وغوښته، او ما هم کوم څه ونه ویلې. ته یې راته معرفي هم کړې. په خندا شوه. مور ته مې ستا عکس ورښودلی و، هغې هم ما ته راوړه. بیا یې په خندا وویلې ټولګیواله مې ستا د خاله لور ده. ورته ومې ویلې هغې زما عکس له کومه کړی و؟ ما ورته مسنجر کې لېږلی و. ورته ویې ویلې ډېره بلا یې. ویې خندلې. بس که خدای که و سبا ته به نوره غلې شوه. مې ویلې سبا ته څه؟ په خندا شوه. ویلې نه پوهېږې؟ په نه خبرۍ مې ورته وویلې نه، زه په هېڅ هم نه پوهېږم. زه بیا به پوه شې، خو په څه؟ په هېڅ هم نه. په نالیدلو پسې اوښکې. 14مه برخه. بیا یې زیاته کړه ښه رښتیا درسونه به دې هم درنه پاتې وي. ته دې درسونه ووایه.
زه خدای پامان ومې ویلې خو هغه کومه خبره مخکې دې چې وکړه په خندا شو ویل سبا به خبر شي اوس ښه شپه خدای پامان. تلیفون یې بند کړ. د هغې له خبرو سره ډاډه شوم. څو شېبې د هغې په فکر کې وم. بیا نو د سهار لمونځ ته شاکر را باندې غږ وکړ. پوهنتون ته لاړو. استاد ټولګیوال راغلی و. لیکچر یې ورکړ خو زما خیالات د فرشتې په کور کې چکر وهه. زړه مې واړه واړه درزونه کول. استاد 2 ځلې را باندې غږ وکړ. درس ته یې متوجه کولم. درسي ساعت مو خلاص شو خو ما 1000 نوټ هم نه و نیولی. زه او ذاکر د باندې راووتو. شنې ونې او بوټو راته نوې نغمې ویلې. تلیفون مې وشرنګېده. تلیفون مې وکېږه. بلې السلام علیکم اباخې. پلار مې چې له ډېره خوشحالۍ یې غږ بند کېده راته یې ویلې هلکه مبارک دې شه. دسمال یې راکړ. هېڅ مې هم تر خولې راونوته. ورته مې ویلې مننه. هلکه بیا یې غږ وکړ اوس د خدای مل شه. تلیفون یې قطع کړ. زکي ته مې ویلې سمدلاسه په ګډا شو. ټولګي ته لاړو. دریځ ته یې ودرېده. لاس یې 2-3 ځلې د دریځ په سر ووهه. ټولګیوالو یو مهمه خبره واورئ. بیا یې چیغه کړه تاسو ته وایم ټولګیوالو دلته مو رابلم. بیا یې داسې ویلې هغه مهمه خبره دا ده چې عبدالرحمن ته یې نن کوژده وکړه. ټوله ټولګي کې یو شور جوړ شو. ټولو ټولګیوالو مبارکي راکړه خو د شیریني غوښتنه یې هم کوله. زکي ورته وعده ورکړه چې سبا ته به له خیره ستاسو ټولو خولې شیریني کړم. خو د ځینو ټولګیوالو د میلمستیا ویلې. زکي هغوی هم ناهیلي نه کړل. اتاق ته ورسېدم. موبایل مې راواخیسته. لاسونه مې له ډېرې خوشحالۍ لړزېده. داسې بې رقمه خوشحالي. زړه مې یو رقم درزا درلوده چې بېرته مې په خپلو غوږونو اورېده. د فرشتې شمېرې ته په لټولو کې شوم خو شمېره له ما نه ورکه وه. هغه شمېره چې هېڅکله هم له ذهنه نه پاکېده. اوس هر څه لټوم په تلیفون کې مې شمېره نشته. شمېره رانه هېره ده. عجیبه احساس مې درلوده. داسې یو احساس چې هېڅکله مې هم په ژوند کې نه درلوده. د ډېرې خواري وروسته مې شمېره پیدا کړه. زنګ مې ورته ووهه. لږ څه دواړه غلي وو. شېبه وروسته مې خوږ غږ تر غوږو شو. پرته له سلامه بې اختیاره مې ورته وویلې مبارک شه. زما ژوند ته په خیر راغلې. پرته له دې چې څه ووایي زیاته یې کړه باید همداسې سره وینو. 11 بجې د پارک مخ ته له هندي رکشا ښکته شوم. شاوخوا مې وکته. څوک نه و. زنګ مې ورته ووهه. بلې چیرته یې؟ موږ دننه یو. ته چیرته یې؟ زه هم د پارک مخ سره یم. تلیفون مې پرې کړ. دننه لاړم. ګورم چې فرشته هغه پخواني ځای کې له خپلې خورلڼې سره ناسته وه. روان شوم. زما په لیدو دواړه له خپل ځای څخه راولاړې شوې. خورلڼې یې د مبارکۍ په ویلو سره مسکۍ شوه. ویې ویلې فرشتې زه لږ څه قدم وهم. موږ یې یوازې پرېښودو. فرشتې ته مې وکته. په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې وې. دا ځل یې غېږ کې ټینګې په غېږ کې ونیولم. ویل یې
هیڅ مې باور نه راځي. آیا دا خوبه کوم خوب نه وي؟ اوښکې مې ورته پاکې کړې، په تندي مې خوله ورته کېښوده، ورته ومې ویلې نه ګرانې، خوب نه ده بلکې دا هر څه رښتیا دي. څو شېبې مو یو بل غېږ کې نیولي وو، خو بیا پر څو شېبې مو یو بل په غېږ کې نیولي وو، څو شېبې په چوکۍ باندې ناست وو. لږ څه مو د زړه خواله وکړه، ډېره خوشحاله وه. ویل یې ښه اوس اجازه راکړه چې ملګرې مې په تمه ده، باید د شپې لپاره تیاری ونیسو. سمه ده، موږ به هم لاړ شو. د ملګرې د لیدو په بهانه راوتې یم. درې واړه له پارک نه راووتو. د سړک پر غاړه موټر چلوونکي ته مې اشاره وکړه. دوی دواړه د رسولو مې ورته وویلې. تر خدای پاماني وروسته دواړه د موټر په وروستي سیټ کې کېناستې. موټر چې حرکت وکړ، فرشتې لاس راته پورته کړ، ما هم ورته لاس پورته کړ. زه هم ورپسې په بل موټر کې تر خپل ځایه راغلم. د کوټې ور مې خلاص کړ. زکي راته وویلې چېرته ورک یې؟ موږ تر اوسه ستا په تمه وو. له لوږې مې په خېټه کې سم انقلاب جوړ دی. ټولو وخندل. د ماسپښین له لمانځه وروسته مو د سودا اخیستلو لپاره لاړو. ټول په ګډه مو سودا راواخیسته. ټول خوشحاله ښکاره کېده. د شپې مېلمستیا ته مو تیاری ونیو. په اطاق کې مو مېلمستیا ونیوله. زکي ډیک راواخیسته. ټوله شپه هلکانو ځانونه ورته سم ستړي کړه. په ما خو یې هم لا 2 ځلې ګډه وکړه. سبا پوهنتون ته لاړو. زکي د کیک فرمایش ورکړی و. ټولګي ته چې ورسېدو، زکي تر ما مخکې راغلی و. دري سره نږدې 2 څوکۍ ایښې وې. هلکانو را سره انځورونه واخیسته. زکي زیاته کړه، زه داسې فکر وکړه چې زه د نامزاد یم. زه به در سره کیک ټوټه کړم. د دې خبرو سره ټولو وخندل. یوې ټولګیوالې مې په زکي غږ وکړ، آرایش دې نه دی کړی، داسې ناوې ښه نه ښکاري. دې خبرې سره ټولو په زکي ملنډې شروع کړې. کیک مو تر ټوټه کېدلو وروسته په ټول ټولګیوالو وویشه. د ټولګي تر رخصتېدو وروسته مې مریم مخې ته راغله. عبدالرحمن مبارک باشه، ما خو دینه روز نبودم. ما مننه ترې وکړه. بلې ټولګیوالې مې هم مبارکي راکړه چې حرکت یې وکړ. سترګو کې یې اوښکې ډنډې وې. بېرته راوګرځېده. په ژړو غونې غږ یې راته وویلې همیشه خوش باشی. زندگی پر از خوشی را برایت آرزو دارم. سبا مې پلار راته زنګ ووهه چې 2 ورځې وروسته دی د کوژدې مراسم دی. ځان دې ورته تیار کړه. زکي سره خیاط ته لاړم. 1 جوړه جامې مې وکړې. ما ځان دلته تیاروه او کورنۍ مې په وطن کې. ملګرو ته مې هم بلنه ورکړه. د کوژدې ورځ مو ښه په ساتیري او خوښي تېره شوه. مازدیګر مو د جلال آباد په لوري حرکت وکړ. په لاره کې موټر لیکه یو ځای روان و. د موټر ښیښې ښکته وې. ټولو کې سندرې لګولې وې. یو نیم موټر به زه چې کوم موټر کې وم رانږدې به شو. د چکچکو شور به یې جوړ کړ. په خوښۍ او شور تر کلي ورسېدو. له موټر نه ښکته کېدو نه وروسته د ټوپکو خولې اسمان ته شوې. له موټر نه چې ښکته شوم، هر یو په وار وار مبارکي راکوله. چا چاکلیټ راباندې شیندل او چا هم زرک. د پښو لاندې مې ماشومانو شور او ماشور اچولی و. چا چاکلیټ جمع و، چا هم ځان ته پیسې جمعولې. تر ماښام ناوخته دا حال و. کله به خپل کور ته تلم
او کله به هم د کاکا کور ته مې د کاکا کور مې د نارینه‌وو لپاره ځانګړی کړی و. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته ډۍ کې بیا راوړه، بیا یې ګډه او چکچکې شروع کړې. له نیم ډله ځوانانو سره نږدې ناست وم او له سګرټو یې لوګي پورته کول. شپه هم ښه په خوښۍ او ګډه سبا شوه. زکي او نور ملګري رانه رخصت واخیسته. هغوی د کابل په لوري حرکت وکړ. 2 ورځې نور هم ځینې ملګري او دوستان به راتلل. ویلې به چې مونږه ناوخته خبر شو یا هم دنده کې وو. ځکه نو زه له زکي نه 3 ورځې وروسته کابل ته راغلم. د کوژدې مو 4 میاشتې وروسته پلار مې او مور مې د یکشنبې په ورځ د فرشتې دوی کور ته راغلي وو. په سبا یې زنګ راته ووهه، راته یې وویلې مونږ خو راتلونکي جمعې په ورځ د واده نیټه وټاکله. پایان.